د پروګرام په روان بهیر کې په احترام سره بلنه ورکوم د تخصص د څانګې زده کوونکی مفتي شبیر احمد صاحب چې تر دریځه تشریف راوړي او محترم اوریدونکو ته خپله وینا ور واوروي. د تخصص د څانګې زده کوونکی مفتي شبیر احمد صاحب. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صدق الله العظيم. شوی می زخم تپټی بلا دی واخلم، شوی می زخم تپټی بلا دی واخلم، ته خوږه شوی ازادۍ بلا دی واخلم. زه د غم او غم زما سره خوشحال دی، زه نیمګړې زندګۍ بلا دی واخلم. تا مفتون بے پروا کړ اے د اوښکو غاړه کوي بلا دی واخلم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان دین، مشایخ اعظام، مفتیان کرام، د هر څه نه وړاندې او مقدمانه طور باندې ستاسو درانیه او سپیڅلې حضور ته د آقا مدني یوه تلپاتې او نه هېرېدونکې تحفه وړاندې کوم چې عبارت ده السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. پس له سلامه نننی دا کوم محفل یا مجلس په کومه موضوع باندې منعقد ده ټولو ته ښکاره او څرګنده. رب وی انا فتحنا لك فتحا مبینا. رب وی انا کلمه د ان جمهور علماوی اکثر مکمل علماوی راضی لپاره د تحقق الیقین او د ازالت تحقق الثبوت لپاره راضی. الله وی اے پیغمبره تا ته چې کومه فتح اعطا او درکړلی شوی دا موږ درکړې. رب فتح مکه یا صلح حدیبیه دی ولې په فتح مبین سره مسما کړه. رب تا آقا مدني ته سرور کائنات، شفیع محشر، ساقی کوثر په کثیر تعداد او غزوات سره نازولی. رب ولې د فتح مکه په فتح مبین سره مسما کړه. علامه صاحب کشف الباری وی رب زکا فتح مبین فتح مکه په فتح مبین سره مسما کړه چې د فتح مبین نه عظیما تعبیر کیږي. علامه الدکتور وهبت الزهیلی رحمه الله فرمای فتح مبین زکا ورته وی رب لا یزال په همدې کال باندې په مابین د روم او فارس کې جګړه انعقاد پذیر کړه. غلبه رب روم ته ورکړه. اهل کتابو رب زکه ورته فتح عظیم وی. علامه دکتور وهبت الزهیلی په خپل کتاب التفسیر الوسیط کې داسې لیکي رب زکه فتح مبین ورته وایي چې په دغه شپه باندې آقا مدني صلح حدیبیه په مقام باندې تشریف فرماو. ابو سفیان سره د خپل ملګرو نه آقا مدني طرف ته قدم قدم راوړي. د آقا مدني سپاه ساهیان یې ویني او رب کائنات د دې سپاهیانو په لاس باندې حضرت ابو سفیان آقا مدني ته راولي او گرفتاری. حضرت عبدالله ابن عباس رئیس المفسرین راځي آقا مدني ته هغه سفارش کوي. حضرت عمر جلیل القدر صحابي جلالیت تبا والا آقا مدني ته تشریف راوړي. له آقا مدني نه د هغه د سر وهلو گزارش کوي یا آقا اسمح لي لاضرب عنقه. اے آقا ساقی کوثر، شافع محشر، رحمت کائنات ما ته اجازه راکړه چې سر یې له تنې څخه جدا کما او سر یې په ځمکه باندې وغورځوم. معزز سامعین، مخاطب وی
د تمهید تشبیدی دا نننی موضوع سره صدا مول رب کائنات فتح مکہ راوستا رب کائنات امارت اسلامی انعقاد پذیر کا دا امارت جنڈے دا افغانستان پہرا کسا ہر چوک ہر خار کے رپان کرے امارت یو زلبیا دا آقا مدنی پس پیسل اسپین جنڈ سر منور کا مطلب دا خبری دا رب کائنات فتح مکہ راوستا فظلم ختم بربریت ختم رکور اتیارے ختم عدل و انصاف میں استشا رب کائنات امارت اسلامی راوستا ظلم توفا جفا ظلم ختم جفا وفا بدلا بربریت تشدد بعدل او انصاف سر بدل سا بیا ولی و نوائمہ زما آقا مدنی مکہ فتح کلا دریسا وشپیت مکہ پسر زمین باندے وجود لرلو اب دہا غی پتوری سر سرا بطان ری زر زکی گی بیا ولی و نوائمہ امارت اسلامی قائم شو دبامیانو بطان ری زر زشول بیا ولی و نوائمہ رب کائنات زما افغانستان پدا سے عمراء سر نازولی پدا سے علماء سر نازولی چیدہ ابراہیم خلیل اللہ صفت پکی موجود دے ابراہیم خلیل اللہ توی مگسر رازا جیشلتا اگوی قال انی سقیمن رست دہا غی بطان ری زر زکی رب کائنات اللہ محمد عمر مجاہد بلا سرا دبامیانو بطان ریزہ ریزہ کلل رب کائنات دا ابراہیم خلیل اللہ دویم صفت زما ملا محمد اختر منصور مجاہد شہید رحمہ اللہ آگا پلاس باندھی ہمی خیدے ابراہیم خلیل اللہ اورتا غرزی گئی رب کائنات وی یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اے ہورا یخ او سلامت یا والا شاہ پا ابراہیم خلیل اللہ باندے اختر ملا محمد منصور مجاہد پڑھنا پشو بیا ولی و نوائمہ دا ابراہیم خلیل اللہ درہم صفت خپل اسماعیل زوئی گوز آوار کو او چاولا پی دا سٹ باندک دے زما حسن امیر الشیخ ملا حبت اللہ خنزادہ خپل یو تنکی زوان یو سپیسل زوان درب کائنات پلالا باندے لولا پکڑو زما معزز سامعین ظلم جفا بے عدلی ٹول پا انصاف عدل وفا سر بدل شا بیاولی ونویم ما دا حق خور دوام معتصمات چگی نہیں رگے زما دا حق مور دا قاسم ابن دیاد چگی نہیں رگے چیتا گرش بامیان او ہمدارنگ نور ولایتوں کے باغی بجننوں کے دا حقی دا سنے تن پسمکا باندے غرزے گے دوام معتصمات چگی وہی سو کلاس رسین ورطلری اللہ رب العزت دا امارت اسلامی پا رات اکسرا دا غی وقت کے حق مور چی دروازہ کی ولا لوا چی زمازوی با عالم دین جوڑی گی عالم العلم جوڑی گی خدا دا کفر او دا کفر غلامانو دے ارمان دا پرے نخود دا غی سپیسلی او تنکی زوی پوین لولا پڑولا پاور تراول رب کائنات دا غی وین زائی نکڑے اگا خور دے آزادی والمانزی اگا خور دے امور دے آزادی والمانزی چاچی سپیسلی زوی یا ورور دا اللہ جل جلالہ پر ازا کی ورکڑے بیاو آئیما دا نمرودی شم تدبیرون رات حس نفکاری دا وقت خلیل یما انگار تہر کرے وائما اے مری خوپلار دا پیغور نزی دوی خپل تاریخ تا مختور نزی شور کوام دوی پشور نزی طالب جنت تا پزور نزی خوپل ازا تر دوزخو در سرسینا و آخر دعوان